پاکستانی رسنۍ وایي چې په شمالي وزیرستان کې 3 حکومتي کارکوونکي وسلوالو برمته کړي دي. او وروستی خبره ده چې د اسلامي امارت مشرتابه په نوي فرمان کې ویلي ټول اماراتي ادارې مکلفې دي چې د سوداګرۍ لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستانی رسنیو د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې 3 حکومتي کارکوونکي د وسلوالو له لوري برمته شوي دي، خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستانی مخابراتي شرکت PTCL 3 تنه کارکوونکي تیره ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو له لوري برمته شوي دي. رسنیو د امنیتي او ځایي سرچینو په حواله لیکي چې یاد 3 کسان د شمالي وزیرستان د میرانشاه له یو کلي څخه برمته شوي او نامعلوم لوري ته وړل شوي دي. رسنیو د برمته شویو حکومتي کارکوونکو هویت هم په ډاګه کړی دی او د برمته شویو کسانو نومونه حضرت جابر، صادر الله او ګلزادین ښودلي دي. خو تر دې دمه د پاکستان حکومت د یادو کسانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د یادو کسانو د برمته کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. رسنیو لیکلي چې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره ځایي امنیتي مسؤلانو دولتي کارکوونکو ته د ځان ساتنې په اړه رسمي بیان خپور کړی دی. په دغه بیان کې حکومتي کارکوونکو ته ویل شوي دي چې ځینې وسلوالې ډلې غواړي دولتي کارکوونکي برمته کړي. د ډیره اسماعیل خان ځایي امنیتي چارواکو له دولتي کارکوونکو غوښتي چې بې ضرورته سفرونو د ډډه وکړي او د خپل تګ راتګ او ورځني مهالویش په اړه د له چا سره معلومات نه شریکوي. او وروستی خبره ده چې د افغانستان اسلامي امارت نوي فرمان کې راغلی چې ټول اماراتي ادارې مکلفې دي چې د سوداګرۍ لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. د اسلامي امارت مشرتابه د هیواد جغرافیایي موقعیت، د هیواد اقتصادي اهمیت، د سیمې وروستی اقتصادي او سیاسي بدلونونو، د سوداګرۍ د معیاري کولو، د صادراتو د ډیروالي او د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د پایدارو سوداګریزو اړیکو د رامنځته کولو، د افغانستان اسلامي امارت حاکمیت او د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د هڅولو او ملاتړ په پام کې نیولو سره یو 2 مدعیز فرمان صادر کړی دی. په فرمان کې راغلی دي چې وزارتونه او اړوند اماراتي ادارې مکلفې دي چې د هیواد د سوداګریزو او اقتصادي مصالحو په پام کې نیولو سره په بندرونو کې غابري نکاتو او لویو لارو کې د سوداګرۍ لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه فرمان کې ویل شوي دي چې په مرکز او ولایتونو کې د وزارتونو او اماراتي ادارو مسؤلین او کارمندان مکلف دي چې د هیواد له نافذو نقنیني سندونو سره سم د خصوصي سکتور له فعالانو سره ښه چلند وکړي او په اړوندو اجراعاتو کې له ځنډ او خنډ پرته مخنیوی وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري په راغلي فرمان کې همدغه راز ویل شوي چې وزارتونه او اماراتي ادارې مکلفې دي چې د هیواد داخلي صنایعو د ودې او ځان بساینې په منظور د امکان تر بریده د هیواد له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي.